سلامونه ګران لیدونکو، هیله ده ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمند وي. دا ځل زموږ سره په دغه خپرونه کې د افغانستان د کرکټ یو ځلانده سټار لوبغاړی شرف الدین اشرف دی. هغه پوښتنې چې تاسو یې له موږ ځینې کوئ چې له شرف دې باید وشي، کم یې راخلو، مرکه به ډېره شارټ وي خو ډېره به جالبه وي. اشرف صاحب تاسو ته مارکلی ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، مننه، خوشحاله اوسئ. تاسو ته د تاسو لیدونکو ته ډېر سلامونه او نیک هیلې الله دې وکړي چې ښه وخت ولري. ډېره مننه. پیل کې لنډ لیدونکو ته که معلومات ورکړئ د کرکټ تمرینات مو څنګه روان دي؟ ټولو نه مخکې د کرکټ تمرینات هغه رقم چې موږ ته پکار دي ډېر زیاته خواري حداقل باید څه کوشش کوو چې ما خپل ځان اماده وساتو. نو تمرینات کوو، د روزه کې لږ سخت وي خو بیا هم کوشش کوو چې څومره کولی شو وکړو. البته اړتیا ډېره زیاته ده. بلې بېلابېل لیګونه هم پیل شوي دي، روژه کې ننګرهار کې هم پیل شوی دی، کابل کې هم پیل شوی دی، زرموال کې هم پلان شوی خو بعضې ستونزې هغه نه شو. دلته د ایبي کرکټ ګراوند کې هم لوبې پیل شوي، د کومې لوبډلې سره یې؟ بالکل لوبې خو کوو. ښه خبره ده د افغانستان د ځوانو لوبغاړو دپاره، یعنې عموما د ټولو لوبغاړو دپاره چې په دې فرصت کې دوی خپلې لوبې ترسره کړي. خو بیا هم زه دا فکر کوم چې د دې لوبو لیول یعنې دا باید چې ډېر جګ شي، ځکه چې سره کوم موږ نړیوال لوبو سره یعنې په دې ټورنمنټونو کې زموږ ملي ټیم لوبغاړي لوبېږي. همداسې ځوانانو ته یو فرصت دی چې هغو نه څه زده کړي. نو چې د دې لیول څومره جګېږي داخلي سیالیو، همدومره به زموږ ښه لوبغاړي لاسته راځي، همدومره به هغه په ځان باندې خواري کوي، هغومره به دوی وړتیا ښیي. نو زه خپله چې یم د کابل زلمي لوبډلې سره یم، نو اکثره هغه سره لوبه کوم. نو انشاءالله ګورو به د لوبې هم انشاءالله لږ وروسته شوې دي که نه، تقریبا لسمه څوارلسمه داسې لوبه به ستاسو پیل کې په ګروپونو باندې ویشل شوي دي. څنګه په ځان باندې ګوتې وهلې دي روژه کې تمرینات کوي او که نه؟ والا بس موږ خپل کوشش کوو چې تمرینات کوو چې څومره هم موږ کېږي، مازدیګر کې هم کوو او ماښام کې بیا خپل فزیک دپاره جیم ته هم ځو. نو دا داسې لوبې دي چې موږ شوق نه کوو، چې حداقل لس اوریزه لوبه ده، نو چې هغه کرکټ سره یو، ځکه چې همداسې نه ده چې لوبې نه وي نو انسان بیا همغسې نه وي چې لوبې سره سړی عیار وي. خوست ته راغلی وئ، د خوست جالبې کیسې راته وکړه. کراوډ راغلی و، ډېر زیات نندارچیان راغلي وو، نارې یې وهلې، لوبه یې ته ننداره کړه. نور ولایتو کې هم لوبې وکولې، د خوست مینوال څنګه ارزوي؟ هماغه د هغه خبره وژنډ یا د خوست به وایي، زه څه درته ووایم. نو د خوست خو ماشاءالله ډېر یو مینهناک خلک دي او په خاصه توګه دوی ډېر یو میلمهپاله خلک دي. واقعا چې موږ لاړو د موږ ډېر عزت و قدر یې وکړ. میچ ته خو ډېر زیات راغلي وو، ورسره چې موږ هلته واوسېدلو، یعنې هغو کې دغه د افغانستان سره مینه، د لوبو سره مینه، د لوبغاړو سره مینه، یعنې هغه موږ ته معلومه ده چې موږ سره څومره مینه لري. نو په هغو کې شک نشته. د خوستیان چې څومره هم دي د کرکټ سره ډېر زیات شوق لري. نن سبا ماشاءالله لوبغاړي هم لري، خواري هم ډېره کوي، کوشش کوي چې ډېرې زده کړې وکړي. همدلته زه ګورم لوبغاړو سره راځي، کیني، پوښتنې کوي چې څنګه وکړمه چې یو ښه لوبغاړی شي. مهمه د هر لوبغاړي دپاره هم داسې چې هغه یو ښه لوبغاړی شي. نو ماشاءالله خوستیان ډېر ښه خلک دي. بلې بورډ د کمال خان د سیالۍ په لاره اچولې وې، له دې وروسته که چېرې سیالۍ راځي، مینوال ته څومره ډاډ ورکوي چې انشاءالله شرف الدین اشرف به د سکواډ حصه وي او ښه به ځلېږي؟ انشاءالله موږ لاس کې خپل کوشش دی چې خپل څومره خواري وکړو او څومره په ځان کار وکړو چې موږ هغه لوبو ته ځان تیار کړو چې کوم ضرورت دی. بالکل لکه څنګه چې کمال خان بند دی، موږ اکثره دلته ډېر ښه وځلېږو، لاړ شو خارج ته، بیا موږ سره په کار دی چې موږ هلته هم ښه وځلېږو. هلته موږ ځانونه داسې تیار کړو چې په هغو لوبو کې ځانونه همدغسې وځلېږو لکه څنګه چې دلته ځلېږو. هغه کې مو لږ وخت لګېږي او بیا هم ډېر کار په کار دی چې موږ ډېره خواري وکړو، ډېر محنت وکړو چې موږ د
د نور نړیوال یعنی که موږ دا سوچ فکر لرو چې پاکستان نه موږ میچ ګټو، موږ د بنګلادیش نه میچ ګټو، موږ د نیوزیلینډ نه ګټو، نو موږ ته ډېر کار پکار دی، یعنې په هغه باندې موږ پوهېږو. نو کوشش همدغسې چې موږ دومره خواري وکړو چې هغو ته ځان اماده کړو. زه مو ډېر زیات تعقیبوم، د بالینګ تر څنګ تاسو په بیټینګ باندې ډېر زیات خاص کار پیل کړی دی، په خوست کې اوپننګ ته راغلی، دا څه ډول مسله وه؟ بلکل داسې ده چې مخکې هم ما تېره لیسټۍ سیالي وه چې ما پکې اوپننګ کړی و. د اکل دلته پیچونه ډېر ښه دي په کابل کې، په افغانستان کې عموما د بیټسمینانو دپاره ډېر یو یعنې فرصت دی چې هغه ښه رنزونه پرې وکړي. نو بیا د اکل چې دلته زما پوزیشن ډېر شاته وي، هلته دومره چانس نه پیدا کېږي چې ته یو غټ انینګز یا یو غټ هغه کې وکړې. نو په دې خاطر باندې هلته ما ته داسې موقع مساعده وه چې هلته موږ سره اوپنر نه و. نجیب راته وویل چې ته به کې بیا په خوست کې ګربز وویل چې کې به مالې ولې نه کوم، هغه ښه و چې وچلېده همداسې. نو په دې باندې زه هم کار هم کوم ځکه چې موږ کمپټیشن واقعا هم ډېر سخته دی. نو زه باید چې په خپل ځان کې هغه وړتیاوې دوی ته وښیم چې یعنې زه کولی شم چې د افغانستان نمایندګي وکړم، په ځان کې ډېر کرکټ وینم. یو شپږیزه ماته هم په یاده ده چې د لانګان بونډرۍ څخه فکر کوم د ګراونډ څخه بیرون بال ور ډېره ښه چکه دې ولګوله، وروستیو کې مرکه رالنډوو، داسې یو خندونکې خبره راته وکړه، داسې دا ډېر کلیشهيي موضوعات هم دي چې جالبه خاطره راته وایي، بیا بل ورته وایي چې دا ژوند ټولې خاطرې دی که نه، خو داسې کیسې راته وکړه، داسې خبره راته وکړه چې اورېدونکي په رښتیا هم په دې روژه ماحول کې ډېر وخاندوي. خاطرې خو زموږ سره ډېرې زیاتې دي، خو زه به یو خاطره د خوست درته وکړم، زموږ د شهزاد ده. نو د موږ ماښام نه وروسته هلته خو هر څه بندېږي، بازار بند وي، نو هلته کرفیو وي. نو موږ بازار ته تللي ډوډۍ مو خوړه چې هغې خوا نه روان وو، نو پولیس ولاړ وو، یو دم یې دغه ټوپک یې را دې خوا کړ چې درېش. شهزاد ورته وویل چې ما دې په کمیس هم باسه، ما شهباز دا ټوپک مخ دې واړه، دا درېش معنا څه شی دی؟ وایي درېش. نو بس هلته دومره وډار کړو چې هغه بیا په دې باندې موږ ډېر ساعت تېروو چې شهزاده درېش چېرته وم، شهزاد ته درېش وویل، همالته وایي سار. ډېره مننه اشرف صاحب، کور مودان خیر اوسې. ډېره مننه. ګران لیدونکو، زموږ سره په خپرونه کې وو د افغانستان د کرکټ سټار لوبغاړی شرف الدین اشرافي. له د له خبرو به تاسو ډېر خوند اخیستی وي. تر بیا من ستاسو په درانه چوپړ کې راځو. ما سید وزیر ان ته اجازه راکړئ. لوی الله ممل، ښه وختونه.